भाई बलिष्ठ कोंडी समय घुंगटा तरू राहतो कारी घुंगटी थोडी सके त खाशुना गुंडारी जोडेछ अमख पशाय ओडेछ ते पी खुबासा सम पिरे वला زمانم خان ګل کټمل دی زمانم چې کټمل ووري کنه نو د کټ نه تختی ای خدای دې بی خو باسا زه خبرو قابل نیمه دی وخت د خبرو قابل را ولې نه استاد پر بدل ټینګه د سی ان جی نه ډکه کما اوس په مرانه یو الله بچ کړي بالکل نو زه څوکم ستا د واده دپاره خو ما دا دي تروغ کارو مرضی بار خو بروزی کنه مړه بار خو براځي کنه څه نه چې بار لکه راځي چې بیا د پښتو په ما عزت دې کوم ځکه چې مشه سره مړه تاسو گزارونه په ما باندې تاسو گزارونه ته باندې زه دی وایلاو نن څنګه بنگله موټر او 2 کروڑ روپے د کمی وروړي کانه چې په کم ځای پروت وي نو ټول کاري پریده کوه بچي ته زما خبره ونه نوري چاته سي ته دیم زه درنه سم سبدي کور ته اوس انا برازم چې کله زه وکې شم دا راته وایي چې جینۍ ښایسته به مجنه ورته بیخي نشي ویلې البته سپین کونګټ ورته ویلې چې یو نیم فوټ دا یو نیم فوټ داسې میاندو ته لاړ بچي تاسو په سپکې د لوګورم لاره مولا خو د پتري شرکې لکه د بوسو والدو د بوتو چې یو دانه غنم هم نه پرېږدي پلاره دا همدغه بورې ساته روانه کړې د غر کچې غټ ده زما چنغله ده اوږې غوښه ده نو بلې جوړې ګلونه چې باله راشي نسواري کاکا نسوار دې نه خرڅېږي او ځکه نه خرڅېږي چې د تماکو په ځای پکې د ګډو بیزو پچې کړې دا ټول خلک در باندې خبرو ایله دې زما سترګې چتې کوي ګلابه دا چې ما ته راځو کې د ما په څیر یو بچی راشه داسې سپیرو او سپګر خرڅه نه کېنم جامې مې در جوړولې نه Alparia, deve tabaco e certo ricevo. یا د خدای بې انصافه په ډېره ملاسته په ډېره ناسته دې دا کټ ستړی که پاسه د خدای مسلمانه چې ټکار وکړه غټ کټ سړي چې دا غوښې دې لږې کمیږي بس خبره ختمه شوه خبره وایم که دا تکلیف تا چېرته بار کړی وې که نه په ایمان درته وایم دومره چیترې او دومره څپلۍ به ورېدلې چې سم لکه خلکو ویلې چې نن د چپلو د څپلو باران دی دا بیا څه چل دي دا بیا دې ولې زلمې زوی راټینګ کړی دی دا مور ده وځکه زلمې زوی راټینګ کړی دا مور ده وایم د داسې میاندو د لاسه داسې بچي دا څه کې چې په زلمې زوی راویښي دي ستا د لاسه خراب شو وایم دا سپلۍ ورته وباسو مو ټاکوم یې سپلۍ خو ټاکوم وایم په ایمان چې یې وخت ته sama jadi beriman cuma oleh kata mutara bantu usi itu waham tersuat cukup lah kalau mungkin salah kaki apa peri kata nada kumali mungkin juga cukup karena apa juga ya bersama kamu kawan coba udah tadi udah udah
شوه Aquí, tenemos que faltar una vale. Que está todo barbar casada, la sala vida más carajo. Spinzar aquí. ته کم سمې دا دونه چا پیلي ولري Ai, cuidado, bem, cuidado, bata! Să domnule mai sub data care se dă dana la episodul ăla care da! Vrem că te dana la dar avem nu de cara! Păi mai că dana la după stărului da! Au, mai sub data care! Capele cabrila! Da! Mai sub era năsul care! Trebuie să mă ajute miau la teacăi! Ai cuidado, bem, cuidado, bata! Acum era la halacul! Sakana! Sakana! ملستان نظر نه لګي نو ته په لاره سره سره شوي دي مله بس څه چلو په غضب اخته ما په غضب ته خو د ما پته ده کنه علم دې ته کنه نو تا ته دا پته ده چې زه ګوتشو مېلې سره لکه د منپلو مینه کوم هغه پلار نه دې سر خوړلې لور نه راکوي نه راکوي څومره مینتونه زاری مې وکړي او نه راکوي نه نو یو بل کار وکړه کوم کار وکړم وایه کنه داسې کار وکړه چې دا سینه شامل وکړه چې بیا یې لګ مله چې څنګه خدای پاک دا اورپوس درکړی دی کنه دا بېکاره نو داسې بېکاره دی خبره دې بېکاره وکړم مله ته خبره خو وکړه کې خو دې بله ته یې وای 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 داسې کار وکړي چې ځان نه دا کوم جوړ کړه که نه دا کوم ټول کوم مخافت کې او شامندي چې کله به وشي او ښه به یې وویلې او بیا ته به یې وویل که نه چې دا د خو مې ځان سره سولي نه ده راغوستې او بل ځای به سولي ځان سره راولم او دا لور به مې په زور بوځم په زور بوځم ښه نو بیا نو بس بیا به پلار ویلېږي او تا ته به لور درکړي یاره وایم څه زبردست او د ملۍ نه ډکه خبره دې وکړه دا دې وسره ده اوس ورکړم دا دا وشه ته داسې وشه او زم چې د شمایدې پلار در باندې خبر کړم چې هغه تا نه دی بخصوص خېدونکي د ملا بچه او لیدلې دې شمایدې سره نه نو دا دې سو دماغه دوست نه دی نن نه دېرش کاله وړاندې چې د قصابانو په ماله کې اوسېده ښه د جوان لالا چې کېره او کنه چې زما زوی پیدا شو او د هغه لور نو موږ دا فیصله وکړه چې ستا دا لور به زما د زوی وي او کنه ښځې ما سره دا لوس کړو چې زمونږ دا لور به ستاسو د زوی ستاسو زوی له به درکړو نو بیا سره د بچو کراچۍ ته لاړو دا چیټۍ راغله هغه د هغوی محله کې هغه خیرن دوکاندار نه دی هغه راکړه په چیټۍ کې دا لیکلي دي چې لور مې د خیره پیغله شوې ده در روان یو زه به ویم چې ښه دې څنګه راشي نو بس یکدم به واده وکړو یالله شکر دی هیله د زوی کور به مې آباد شي ګورې که د مازدیګر چا دې خوښ کړي که نه نو بس یو ډک چې جوش راته کېده سره د سړو روټو چې ورلاندې وځم بیا وې مبارکه شه مبارکه چې د خوشحالۍ خبر دی یا نو څنګه د خوشحالۍ خبر ما خو وایي که که نه څنګه د خوشحالۍ خبر بچې د کراچۍ کې د پلاره دوست چې د هغه چوټۍ راغلې ده نه ښه شکر دی که د مخې د پلار مې ورته پیسې کېدي پیسې ولې وروړي زه خو به ځان له که خدای کړي خیري ځان له به موټر اخلم یا د موټر بچیا په ورکوټوالې مې د لرشته کړې وه هغه چنغله دې د خیره را روانه ده مرسته ما زه کار نه کوي پلاره ما ځان له کتلې ده هغې سره ورڅه کومه چې زه څه نو هغه به کې نه دا خبره ته زه نه منم ما هغه جینۍ سره لوس کړی دی زه به ما هغه جینۍ سره واده کوم کله جینۍ سره خو زه واده نه کوم صفا خبره دې پلاره ورڅه ښه دي او زما هغه خټ کوتک راواخله دا ښه خبره ده ورچه
ته کوتک راوله او زه درنه لاړم او یاره خبره وکړه ویمه ښه دی تاسې به د ښه په زور زیر باندې پوه کړي که د ده زړه ښه وي او که بده ما هغوی سره لوز کړی دی زه به د خپل دوست لور همدله کوم خیر خو کنه بله څنګه ده خیر خو نه دی که نه وایه ځکه خو د راغمه که نه څه دي هغه ګلاب نه دی بیا مې راته ما کړه بیا ته باندې په هغه ګلاب نوم جوړولی یې سړیه په ده داسې نوم پکارو لکه چینجن ګوپي ښه وایه زما به خیال د شمایلي رشته به درنه غواړي او ته به یې وایې کښېنه نه مړه زه پیدا کې زه دې ته رشته ورکوم د لور ده دې څوک سړیه ښه وایه داسې کارې که نه چې راځي به لله د ډاکو په شکل کې خو چې ځان ورته بلکل تیار وساتي او د وهلو بندوبست یې وکړي او سم د بوسو خېټ کې دود کړي پته د هغه څه وایي وایي چې د ډاکو په شکل کې به ورله وځمه او ورته به ویم چې دا د خو مې ځان سره سولي نه ده راوستي بل د بدن سره سولي راولم او د خلون یې نه دا به درنه په زور بوځمه نو وایي دا به یې رانه ویلېږي او ما له به دود راکړي نو دا خبره ده ده ته پته نشته چې زما نوم هم خانګل کټمن دی زما نوم چې کټمن واوري که نه نو د کټ نه تښتي دی پکې لاسوک دی مړه ګلاب دی ګلاب دی لاسی سړیه ښه ده کټمن خان کاکا بیشه کاکاجي زه دغه لاړم وهې څنګه د پیاز ناټک ولې ته ډېر غمه شه ته ډېر غمه شویم دا د خدای یو ځل راولي نو په خوند به یې درته پوه کړم ګوره بچي ته زما خبره ولې نه اورې چېرته ځې ته یم زه درنه ځم زه به دې کور ته اوس اله به راځم چې کله زه وږی شم ګوره بچي زما خبره واوره دغه د کراچۍ جینۍ ده لکون ډېر دولت دی ورسره او د مور او پلار یې کې یوه لور ده پرېږده ما ته خبره کړې ده زه که واده کوم نو صرف شمیلې سره به کوم ورپس ښه چې زما خبره نه اورې نو زه رخشه چې دې کور ته اړو بیا را نه شي زه مړې زه همیش دپاره دا کور پرېږدم په والله کې راشم او خیر دی که ماسخوتن د چرګ پخ کړی نو خوراک له به یې خامخا راکړم زه رخشه دا څه په غم اورېدلې یم یالله دا څه غم دی دا څه مصیبت دی یریږه ما ځئ ما دا پلار دې پوی که دا نولې پوی که ګورې پوی که چې پیمان درته ویم ګورې زه ګورې بل چاته ودېږم بیا به ارمان به کې چاته ودېږي دا ته څه په ګډوډي سړي ویمه پلار سر خوړلي رانه غم کړی دی د کراچۍ جینۍ ده که نه دواړه پلار او لور را روان دي او مخې سره به یې ورته دل ګورئ په ډولۍ کې کېنولې یم ارمان به کې او په خدای باندې اعتبار کې بلا شی پیسې دي ورسره بلا کې خو بیا هم زه دا غواړم خو دې ته وګوره دا پلار پوی که دا نولې نه نو زه خپل پلار څنګه پوه کړم نو چې ته دا نولې نشي پریولی که نه نو بیا به ګورې بیا به زمانه کلي نه کې یاد ساته اوره دا ته څه چارې کې څه باندې چارې کې زه ته یم دا نولې دې پوی که یعنې پیمان درته یم چې په مار یې درله چیچم په مار یې درله چې یاد ته مو خبرې درته کوو که نه
یا لکه جواد ګله یا لکه ته جواد ګل نه يا زكتي تقولني یم که نه الغالب كده څنګه یا لکه ښې بالكل تدنجي کله راغلي ولا تبرون دليل قاعدين يقولون تلتمي وغريب انا ذا اللي كره واغتا فستاكور بسنجر زي جماعه یا لکه زما کور دلته نږدې دی ویم چې روندار دې ما سره وویني که نه نو ډېره زیاته به خوشحاله شي راځه چې ځو ورقه يا ودل زيارات راځه مړه بیا به شي بس دی که نه یخني خبرې چې ما سره بهر څوک راغلی دی ما ته څه پکه ده چې څوک راغلی دی زما زوړ یار جواد ګل راغلی دی وی جواد ګل ته راغلی وته یې راځه که نه جواد ګل راځه پرده دنه نه کوي راځه سړیه لالا ستړې مه شې وي شي بيبي شي خدای دې وبخه څنګه لالا ښه الحمد کور کې لله خیر خیریت و تاسو څنګه یې دا راته ووایه شکر دی شکر دی ای لور دې څنګه ده متابو خطر كده خطرت كده دا ته پته ده لالا دا نامم پې ما ایښې ده او خبر یې زما دا ارمان مو او ما وی چې زه خپل فرض پوره کړم ما تابو تاسو ته په خپل لاس په ډولۍ کې کښېنوم وی د دې نه به درته تا خوشحالۍ خبره کومه ده یاره جواد ګله په ایمان کې نه زه ستا د ښځو نه خبر شوي وم چې مړه شوې ده خو پوره 15 ورځې پس راته پته ولګېده او بیا چې ما معلومات وکړم که نه نو د هغې ځای نه تاسو کډه موړې وه ما ته معلومې بټو زما خو د سپون ملګری که نه هغه وخت په دې جیب ته 14 $20 وه او اوس خو 50 مرتبه ګوري دا بدن پسې درته زه اخلم والله کې پرېږدم مړه داسې ګزارونه یې په ما باندې وکړه داسې ګزارونه ته به رېزه وابدي والاوم دا ګزارونه راباندې چا وکړل دا چا وکړه ماکو نه دا پلار یې د چومېلې دا پلار ماکو مړه چکونه به پې لږ هم پرېږدم نو کني ستا منصوبه مکمل ناکامه شوه غر که شو سبا برباده شو د بلې نه خبرو ما بله نوسلاخوني خبر که نه په بله لانجه کې خدای پاک دا اړولې او خدای پاکه دا بله لانجه څه ده سر یې زما پلار سر خوړلې په وړوکوالي چېرته ملګری و که نه د هغه لورې خوښه کړې ده او زما په نامه کړې ده اوس ما دې ته به هغې سره واده کېده او دا بله ناروا وګورې بیا خو یې مبارکه ګلاب خانه وایي دا وګوره راځې به واده وکړه که نه څنګه څه غواړې دې دې شمالي نه څه غواړې او که نه شمېلې نه څه غواړې زما خوښه ده او دا زما ضد دی چې همدې جینۍ سره به واده وکړو اوهو دغه ته خو دې بالکل مکمل مازغه کار بیدي که نه ویم سوچ دې نشته سوچه لږ سوچ کوه که نه زه اوس به بیا یم که نه بیا په دې خبرې کوو زما یو خبره اوره نه زما خبره اوره چې ترڅو دې راته طریقه نه ښودلي که نه په والله کې نه دلته یو قدم هم واخلې دا کومه خبره ده قسم په خدای په ایمان اوس مې مازغو کې څه نشته که نه ته ولې نه پوهېږې یار مازغو کې مې څه نشته بیا به ولا ما زغو ته سره ولا کله مونږ غر کېږو که نه ګوره خدای ته ګوره بیا به ګورو که نه یار دا ته پلار څنګه ستایې دی ما مړه نو خبره سړی وکړي که نه طریقه سړی وښیي پلیشتي قوم دی سمه ګونګټ راته ښکاري خدای چینګه مه کوه تپوس ته غږ ته پاتې نو ګونګټې ته وړي څه کې د خاشونو نه غونډارې جوړې څه او مخ په شی وړې څه ته ګوره پایانې اوس به یو څپې د کوم بچا باکړې ته رسېدلی زه پیغله ته به ګورې خندا کېږي څه خبرې ما ته خو سم پنډوکې ښکاري زما خیال یې جوړ بېخپو پیدا شوي پیخو باسه هلته راباندې ماکو ګزار وکړو دلته راباندې تا ګونګټې ګزار وکړه چې تاسو خدای خانه خرابه کړه ما کې هم څه لیدلي ونیکه سم پیرې ووله
یا ښځې یم زما دا ګلاب ډېر قسمتي دی پلار به ورله 2 کروړه روپۍ هم ورکوي دا مې اورېدلي دي چې بنګله به له اخلم دا خبره خو مې بیخي د ذهن نه وتې وه په چوکۍ کې به نه موټر هم ورکي دا خو ډېره ښه خبره ده لکه زویه څه دا خو داسې اړې راغلی او پرسې را پرسې په لاره را روانه وه یو وړه چینی مخې نه راغله نو بس د ګپ نه مې ورته ویلې چې هلته خو سمه ګونګټه یې بس هغه ګونګټه نه وه شړک شو چې بلا مخې وواله خدایه د دې بنیاد وباسه د پچي داسې مات شه زه هغه له کراچۍ غسخل دې راغلی و نه یاره نه نو هم شړلو که کوټه کې م بند کړې ته څه په کوس کې ظالمه 2 کروړه روپۍ یوه بنګله پیپ یو موټر به م درکوي بیا به پکې ګرځې را ګرځې دا څه دی خو که نظمیه لارې وي چې زما نږدې سو زه خو دا هر څه دې خپلې لور ته جمع کوم زه خو اوس بیخي ورسره واده نه کوم ستا د پلار به م ورسره کوي څنګه به یې ورسره نه کوي وقفتي ورسره وکړه که نه بس پن ولا راوله پن چې دواړه ورته کونټو کې یو بل ته لاس اچولي او دې تماشه کوو نظمیه دا په تا څه چل شوي ته خو لیونی شوي دا څوک ته چې داسې بس ملټن کړې ملټن کړې نسواري څه دی دغه خان نسواري د هغه لور ده شمیله یا لکه د هغه کیسه د کرې په کور کې اوسېږي په شوشا پسې مزه نسوار خرڅوي څه کوې نسوار به ورسره خرڅوې بس زما یو خبرې بس نور نیمه خبر زه به که واده کوم نو شمیلې سره واده کوم زه د بل چا سره واده کوم نه پرېږدئ که نه خدای ته وګورئ یاره ښه دا څه وکړه ښه دی چې بورقه دې راواخله هغه هم ورله کوم او دا به م کې ویم که انکار دې ترې وکړه که نه نو سرمن دې وباسه څوک انکار کوي ولې کوم تاسو رانه ولته وکړئ بیا د هغې نه زاړو انکار نه کوم ښځه ولې سړیه څه زه بس ورشه بورقه راواخله بورقه راواله بورقه پته به دې ټیک ده وکړه که ما درله انکار وکړو بیا وایه ځه ډېر نه غېږه مه ښه نه غېږه مه چې راځي خبرې راته کوم خو کارېږي به راته نو نه ولې باید راکارېږم بچیا وایه خبره مې دا کوله نو لور ټول قسم د پردي کور امانت دی چا له خو به مې ورکې د ژوند په ګلاب نه دې ورته وکړئ که نو سړي په رشته کې همدې که بالکل نه زه به دې ښه مالدار او دولتمند سړي ته ورکوم نه زه به د خپله غریبي په څه ګزمم دا څنګه دی چې ټول عمر به ځان دې نسوارو ته ناست یم ها په یو شرط دې ورکوم زما ټول شرطونه دې ومني نو ما ته هېڅ اطاعت خانجوریا راځه ما وی کور یو که بارې نه بارې ما پلاره نو ګورې نه چې دا دې دلته ناست دی ته به یې په خلطه کې چا بګیلې مرض کېنولې دي لویه شي سوري لویه شي کېنه یا لکه خانګله نسواري په نسوارو کې خو دومره دم نشته چې داسې د چنچنق په چن چغېږي رشتې دپاره راغلي یئ نه یاره یم ستا کتوله راغلي خو رشتې د راغلي یو که نه داجي زه ځم چې ترور او کاکا له چای پخې کوم ما سر وخوړو دا خو هسې م سر خوړلی دی نورې ویم چای خو څه چې اوبه هم ورباندې ونسکي یوه بنګله یو موټر او 2 کروړه روپۍ راکولی شئ نه ته ما له لور راکې او که د بسونو اډه راباندې خرڅې کپیه غلی شه ویم که د هر څه راکولی شئ نو رشته م در کوم او د ګوړې چین در باندې ږدم که نه ځئ پاڅئ په مخه م ښه داجي خیر دی که نه مېلمانه دي یم ته خو غلی شه علي شه دلته ویما خانګل نسواري موږ به پې سوچ وکړو زه دغونه کمزوري م نه یو نو ځئ په مخه م ښه د نسوارو مرضي بار خو به راوځي که نه مړه بار خو به راځي که څه نه مې چې بار نه که راشي هلته چې بیا که د پښتو پرېږدم عزت دې وکړم ځکه چې مشر سړی دا خبره کوم یاره تاسو وایئ ځئ ډېر نه غېږه مه موږ به راځو نو ځئ که نه نو څوک به دې په سړه روټۍ کې حساب نه کړي ښه چې لور دې شوې ده څومره ځان پېښې راځه راځه ټولې زیرو کې شه ځئ مارو وځئ بیا سره وایي ځئ نه زما ته دې راته پکې کوه بیا راځه داسې خفېږم خلک به مېلمنو دومره بېعزتي نه کړي ورته مالې ځه دا مېلمانه په داسې مېلمانه
څه وکړم ستا د واده دپاره خو ما دا دې تیار کړي چې مې 2 کروړه روپۍ درکوم بنګله درکوم او ته خاطر موټر به هم درکړم ته خو تا ته پته ده چې د پولې تاک مالګې ما سره څه دي اوس په دې ډېر زر واده کې که خیرېږه مه کوه یو ځل ورسره زما واده وشي نو ټولې ستا به وګرځومه چې 2 کروړه روپۍ به الټه موږ له راکوي او ته چې وسکه او ورشه ورپسې چې یو ځل یې په نامه شمه که نه واده ټول بیا ډېر اسان دي ده مازدیګر به ورشم پلاره تا هم داسې لکه غوږ وړل شوي ده چې یو وارې کېږي د چا پلار به دې پاسوي دا په مچې 2 کروړه روپۍ نه کېږي ثابته بوزالتې جوړېږي چې نوټونه د روپۍ رومې وي خدایا پاکه زه انکار نه کوم خو زما به یو شرط وي بس څه شرط زیات چې 2 کروړه روپۍ او بنګله او موټر چې زه واخلم که نه به زه د شومېلې پلار نه ورکوم ځکه چې زه به شومېلې سره واده نه کوم بس ځکه یو خبره ده او په دې را سره که سلا یئ خو ټیک ده ځینې بس بیا دې خپل کار کوي یا لکه ټیک د موږ ته منظوره ده بس ختمه خبره ده ما وی السلام علیکم وعلیکم سلام غلام بخیر غلام خان دا دی ناست دی او غلام خان دا دی سخر دی سپینې مشي ورته یا لکه په خپل زور نه پوهېږي ډوکې دې والا مات کړل مړ دې خدایا پاکه مات سوزکې دی دا خو نو داسې مینه کوله دا خر مینه وسي لکه نه نو ولې زه تا ته خر ښکارم نه نو ولې تا مله لته راکړې ده نه نو دا خو دې هغه متل کوسې ته خر نه یې او که داسې وایم یا لکه ته کینه سړیه څنګه جوړې بالکل ټیک ټاک ښه دا راته ووایې صاحبګله ورمندارې چې تاسو د هغې رشتې باره کې څه فیصله وکړه یا لکه موږ ته ستا رشته منظوره ده او که نه وروره بلکل صحیح وایي ښه نو بیا خو داسې کار دی که نه صاحبګله چې د نکاح په وخت ورله پیسې ورکوم منظوره ده او بنګله چې ده نو هغه ورته د واده په 3 ماله دا هم ټیک ده ټیک ده او موټر به ورله په 3 ماله ورکوم دا هم ټیک ده ټیک ده که نه ټیک ده ښه او بله داسې کار دی چې اول به نکاح کوو او بیا به کویدن کوو منظوره منظوره ده ځکه چې زما لور وی چې زما ورسره انډرسټینډینګ دی انډرسټینډینګ هغه یو بل په خوی باندې او چې رخصتي او نکاح وشي که نه او کویدن وشي نو لور مې وی چې زلمي ته به زه مخ د کویدن نه رسو ما ته ستا هر څه منظور ده داسې منظور دي دا کویدن زما ده او که ستا ده زه به وایم چې ما ته منظوره ده زما کار دی بس سبا به کویدن کوو چې کویدن به کوو هر طرف کویدن به کوو منظور ده ګلاب خانه مبارک بندارې مبارک یا لکه څه چل دې وکړو مړه څه چل مې کو دا د کراچۍ والې اسخر مې نه دی ده راته خبره کوله که نه وایي لور در کوم او ورسره به چې دی 2 کروړ روپۍ هم در کړم یو به بنګله هم در کړم او یو به موټر هم در کړم هغه بل نه دی نسواري کاکه کوم ولی برباد کړي بس راکوي بس راکوي ما نه اخلي که راته وایي چې 2 کروړ روپۍ به هم راکړي یو به بنګله راکړي یو به موټر راکړي هلته به زه شماله در کوم چې زه د نسوارو خرڅولو نه خلاص شم بیا نو بیا داسې چل دی که نه بس یو کار کوم که نه دا د کراچۍ والا اسخر مې نه دی هم ته د لور کوم ځکه چې 2 کروړ روپۍ هم راکړي یو بنګله هم راکړي او موټر هم راکړي بس مړه داسې کار به وکړم چې دا بنګله او موټر او دغه که نه چې والم که نه 2 کروړ روپۍ دې والم که نه د اسخر نه کراچۍ والا نه بس به والم نسواري کاکا له به ورته ورته چې دا واله او